أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سبحان الذي پاکی دا غزات لرا اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام کہ د شپې په حصہ کې خپل بنده بوت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد الحرام نا مسجد اقصى پوری الذي باركنا حوله اغا مسجد اقصى چې غیر چاپیره د اغه نه منګ برکتونه اچولې دي لنریه من آیاتنا دې د پاره چې من خپل بندتا او خیو من آیاتنا د خپل قدرت عجائبات انه هو السميع البصير بیشک دا اللہ اوریدن کے لے او بصیر دے لیدن کے لے اصلی اوریدن کے او لیدن کے اللہ او دا اللہ چے اغواری نو پخپل قدرت با نخپل دا قدرت نشانات چے چاہتا خی او چاہتے اوری اغویتے اورولی شی نو پا انہو کے کداہو ضمیر راجع شی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا معنی دا شنو چے انہو بے شک دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو السمیع امدی اوریدن کے دے پا تسمیع دا اللہ سرا اللہ وتا اوری هو البصیر امدی لیدن کے دے پا تبصیر دا اللہ سرا اللہ وتا خی اللہ وتا خی او اللہ وتا اوری نو پیغمبر علیہ السلام دا مسجد الحرام نا پا براق باندې سور شو فرشتے ور سرلی پزمکہ باندې بیت المقدس پوری عجائبات دا قدرتی اولیدل او چې بیت المقدس ته ورسید نو دروازے سره بهر براق اتر او جبرائیل علیہ السلام او پیغمبر علیہ السلام دواړه بیت المقدس ته ور داخل شو بلا تعداد فرشتے راغلی وی 1,24,000 پیغمبران راغلی صفونه تیار شو او جبرائیل علیہ السلام را مخ کی شو پیغمبر علیہ السلام دا لاس مبارکونی وہ مخ کی کا امامت تا منذ شد مانزنا پس پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام دا اللہ محبوبہ و 1,24,000 پیغمبرانو تا دم امامتی اکرلا او دا اسمانونو فرشتے راغلی دی اگوی تا دم امامتی اکرلا تا امام الانبیاء والملائکہ دا طول امامی بیا دینا پس پیغمبران دا سے مختصر تقریر اغوی کئی ابراہیم علیہ السلام را پاسے دا او خپل تقریر کئی نا فرمائی الحمدللہ الذی پاکی دا غزات لرا اتخذنی خلیلا چیزے خپل خلیل او دوست جوڑ کرے ما وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا ماتے ملک عظیم را کرے دے وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا او زی یو تابدار امت جوڑ کرے ما
یؤتم بی فما پس اقتدا کولی شی وانقذنی من النار زید اور نہ بچ کرے ما وجعلها بردا وسلاما دا اور ما دا پارا یخو دا سلامتیا جوڑ کرے دی ورپسی موسیٰ علیہ السلام پاسے دو مختصر خطاب عام کی فرمائی الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما اگر اللہ لرحمد سنا دا چے ما سر خبری کری دی بلا واسطے وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی او زما پلاس باندے دا فرعون ہلاکتو دا بنی اسرائیل نجات گرزولی دی وجعل من امتی قوما يهدون بالحق وبه يعدلون زما امت کے یودا سے قوم جوڑ کرے دے کہ پا حق باندے روان دی پا حق باندے فیصلے کئی ورپسے داؤد علیہ السلام پاسے دو اگا اس تقریر کی وی الحمدللہ الذی جعل لی ملکا عظیما وعلمنی الزبور اگر اللہ الحمد صلاة چلا مارا پارے لوی حکومت گرزولی دے وعلمنی الزبور او ما تید زبور تعلیم را کرے دے وعلان لی الحدید مارا پارے اس پن نرم کرے وسخر لی الجبال غرون ما سر تابع کریو یسبحن والطیر غرون بم تسبیح ویلا او مارغان بم زما سر تسبیح ویلا وآتانی الحکمت وفصل الخطاب ما تیرے حکمت خبر را کروی اور فیصلہ کن خطاب ما ترا کرو تقریر دل پذیر ما ترا کرو ورپسے سلیمان علیہ السلام پاسے داغم تقریر کی سلیمان علیہ السلام فرمائی الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اگر اللہ لرحمد سنانا چہ ہواگانے زما تابع کڑوے شیطانانے ما تا مسخر کڑو مالا بے اگر کارونا کول چہ دما بخوخوا محرابونا با میں پی جوڑول شکلونا با میں تصویرونا با میں پی جوڑول او غٹ غٹ دیگونا با میں پی جوڑول وعلمنی منطق الطیر ما تے خبر دا مارغان خود لیوی وآتانی من کل شیء فضلا فقبل فضل بانے ما تا ہر شی را کرو وسخر لی جنود الشیاطین والانس او دا پیریانو دا بنی آدمو طول لخکری زما تابع کروی مارغان زما تابع کری وفضلنی علی کثیر من عباده المؤمنین او پا دیرو مومنانو بندیانو بانے ما تا فضیلت را کرو و آتانی ملکا عظیما ما تا الویلوی حکومت را کرو لا ينبغی لی احد من بعدی دا سے حکومت چی زمان رستو چالا مناسب نری وجعل ملکی ملکا طیبا لیس فیہ حساب ما تا دا سے حکومت را کرو چی پاگئی کی حساب کتاب را سرنو دے تقریر پس عیسیٰ علیہ السلام منبر طرف تور رواج تقریر کی وی الحمدللہ الذی جعلنی کلمتا وجعل مثلی مثل آدم اگر اللہ الحمد سنا دا چدے پیو کلمہ دا کن بانے پیدا کرما او زما مثال دا آدم علیہ السلام گندے خلقه من تراب آدم دا خور پیدا کرے ثم قال له کن فیکون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما لا تعليم دا كتاب ودا حكمة ودا توراة ودا إنجيل لا كريني وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير زيدا سے جوڑ کرے مچ دا خاتنا يوم أرغ جوڑوما فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله دا خات مارغ جوڑكم پوكي پاكي واما دا الله پا حكم باني والوزي وجعلني أبرئ الأكمه والأبرصا جوڑا و مما درزا درند برگی مرض والا و احی الموتا باذن اللہ دا اللہ پا حکم بانے مڑی جم دی کم و رفعنی زی پورتا کرے ما و طاہرنی زی پاک کرے ما و اعاذنی مالم پنارا کرنا و امی و زما ابینہم من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا فلم یکل الشیطان علینا سبیل
فلم یکن للشیطان علینا سبیل پمنگ د شیطان غلبه نشته دی. آخرہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبران و فرشتوں مخ کے کل تقریر کی فرمائی الحمد للہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اگے اللہ الحمد سنا دا چیزی رحمت دا تمام عالم دا پار را لے گلے ما وکافتا للناس بشیرا و نذیرا تمام خلقتے بشیر و نذیر را لے گلے ما مومنانو تزیر دا جنت ورکوما کافرانو تیر دا دوزخ اوروما. وانزل علی الفرقان ما تے قرآن را کرے چھ فرق کون کی پا حق و باطل منز کی فیہ بیان لکل شیء پدے کے بیان دا ہر یوشری. وجعل امتی خیر امت زما امت بہترین امت گرزولے ری اخرجت للناس دا خلق دا فیدے دا پار رئیستلی شوی دی. وجعل امتی هم الاولین والآخرین زما امتی اولین او آخرین گرزولے دی. یعنی پا دنیا کی خود طول نہ رست راغلے دی خود پا جنت کی دا طول نہ مخ کے بھئی اولین آخرین. وشرح لی صدری زما سینے کلو کردا ووضع عنی وزری زمانے بوجن لرکڑی دی ورفع لی ذکری زما ذکر پورت کڑی دی وجعلنی فاتحا وخاتما زی فاتحم گرزولی ما زی خاتمم گرزولی ما. پیغمبر علیہ السلام کل تقریر چوکن ابراہیم علیہ السلام بیا پاسی دی پیغمبرانو تک گوری گیر چاپی رو عمری دل دا چکم فضیلتون پدے مختصر تقریر کی راغ لگا پدے بانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا پتاسو باندے فضیلت ورکڑی شوی دی. دین پس پیغمبر علیہ السلام دا مسجدنا باہر تشریف روڑا باہر یو درے پیالے پیش کڑی شلے یو پیالے کے اوبدی دویمہ پیالے کے پیری پدریمہ کی شراب دی. پیغمبر علیہ السلام پے واغشتل اویسکل جبرائیل علیہ السلام ہوتی دین فطرت دے غورکو کہ شراب دس کلیو امت بدے ٹول گمراہ شو کو اوبد اغشتوے امت بدے ٹول غرق شو. بعض روایاتو کی دی کہ یو پیالے کی شاتم پیش کی جدا سلورمہ پیالے دا داغین املک غل پیغمبر علیہ السلام واغشتل. پیغمبر علیہ السلام بارک ابراہیم علیہ السلام فیصلہ اکرلا ویدا افضل الانبیاء دے اور پسے بیادا پیسکل ہو مشو. پیغمبر علیہ السلام فارغ شو یو طرف تے وکتل حوران دا جنت ٹول راغلی دی یو زے کے ناستی دی وی جبرائیل دا سوک دی ویدا دا جنت حوران راغلی دی ستا دا امت دا پارا اللہ دا پیدا کری دی چی دا ایمان سر دا دنیا نلال شی دا شرک نا محفوظ وی عملون کی خیری میری نوی نو دا بی بیانے با اللہ پاک ورکی. دا مسجد پا دروازے تا خواکیو پاوڑے دا پا نظر رالا دوارو طرف تا دزمکیو دا اسمان فرشتے موجود دی صفونے تیار کری دی دا سیو پاٹلے غندے خکارا شلا دس روزارو بلا وقت دا سی دس پینو زارو لال جواہرات پہ لگی دلی دی. ویدا سشوی دی ویدا دا جنت نا پوڑے راکتا شوی دا یو بازو دا سرو زرو دی بل دا سپینو زرو دی پاٹ کی پہ لگی دلی دی
یاقوت دی، زمرد دی. پدې پوړې باندې با اوس برخه تلوي. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی براق دغه ځای کې وتړل شو، روایت ته چې دغه ته وتړل شو. بل روایت کې چې نوم په دې براق باندې پیغمبر علیه السلام سور دی او په بر روان دی. ابو سعید خدری وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی دی، یقول فرمایلی لما فرغت مما كان في بيت المقدس اتي بالمعراج. د بیت المقدس د کارونو نه چې فارغ شوم یو پوړې راوړې شو، معراج پوړې ته وی. ولم ارى شيئا قد احسن منه، د دین خشته شی چې تمالي دل نو. وهو الذي يمد اليه ميتكم، دا اغدي چې په دې باندې تاسو دا مړي د دوی دا روحونه اسمان ته خيږي. اذا حضر فاسعدني فيه صاحبي، خپل مرګري جبرائیل په دې پوړې او خېجولم حتى انتهى بي الى باب، تر دې چې د اسمان دروازې ته، باب من ابواب السماء، د اسمان دروازو ته وختو. يقال له الحفظه، دیتا حفظه وي، یو دروازه را داغه حفظه نوم دی. د لومبلي اسمان دروازې ته ورسېدو. وی جبرائیل دروازه وټکوله. فانطلق بي جبرائیل حتى اتى السماء، دنیا اسمان تراغی. فاستفتح، ور وټکو. ور لره کا دربان محمد آخر زمان دی، زیغنی اکبر لره ملګری ور سره بل جبرائیل من پزان دی، زیغنی اکبر لره. आवाज وتو شو. فاستفتح قيل من هذا، سوک لك؟ قال جبرائيل، ودا جبرائيل لي. قيل ومن معك، درس رسوك دي؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ارسل اليه، سؤال جواب وپس شوه. قال نعم، ویل او شوه. قيل مرحبا به، مرحبا دی وی. ورټکید جبرائیل وت आवाज کوي، هغه اړه دربان دروازې ته چې ولاړ دی هغه وته وی. وی دا سه دربان په ناموس وکړو आवाज ویل چې څوک دې کوم اسمان ته ځي. ناموس ویل دربان لری کور پاک محمد دې لا مکان ته ځي، ور درکا. ففتح لنا، بیا موږ ته دروازې کولو شولې. مرحبا وتویلی شو. بلا تعداد فرشتے ولاړی دي په انتظار دي د الله محبوب برادي. خو چې پیغمبر علیه السلام ولیدو مرحبا یې وتویل. الله اکبر. د فرشتو د پاره ډیره د خوشاله موقع ده، د دواړو جهانو سردار سره ملاقات کوي. دروازه کولو ش اسمان ته داخله وشله. یو ډیر بزرگ انسان مخامخ دی. جبرائیل وتوی دا ستاسو بابا حضرت آدم علیہ السلام دے سلام وتوکا. پیغمبر علیہ السلام وت سلام وکو. آدم علیہ السلام دے سلام جواب وکو. بیا وی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا دی وکل زویتا صالح بچیتا، نبی صالح ته مرحبا وی او دعا د خیر وکړه. یو پیغمبر علیہ السلام او قتل سو صورتنا خی طرف تلی، سو گس طرف تلی. آدم علیہ السلام خی طرف تو گوری خوشحال شی او خاندی، دے گس طرف تو گوری او جاری خفشی. جبرائیل و توی دی خی طرف تدا نیکان اولاد، نیکان بچی دی داغوی تصویرون دی، نا اصحاب الیمین دی جنتیان دی، دی تا چیو گوری نو خوشحال شی. دے گس طرف تا چیو گوری دا بد عمل بچی دی، اصحاب الشمال دوزخیان دی.
چې دې ته وګورې نو خفه شي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي آدم علیہ السلام خي طرف ته دروازه ده، داسې ښکلې پاکیزه خوشبو ته راځي. ګس طرف ته دروازه راغی نه خراب بوی راځي. یو خي طرف ته وګوري او خاندي خوشاله شي، ګس طرف ته وجاړي. بیا دویم اسمان ته، په دویم اسمان باندې بیا دغه आवाज وشو، دروازه کلو شوله. مرحبا ویلی شو. یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام سره ملاقات شو. سلام وتوکا غویم سلام جوابک مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح. دریم اسمان ته تشریف یوړو، التن دروازه ټکیله کولو شو. یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو. یوسف علیہ السلام ته الله ډیر حسن او جمال ورکړی دی. څلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام سره ملاقات شو. پنځم اسمان کې هارون علیہ السلام سره، شپږم اسمان کې موسی علیہ السلام، او په اوم اسمان باندې د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو. په اوم اسمان کې د فرشتو کعبه ده، بیت المعمور، ابراهیم علیہ السلام دا غي سره شا لګولې ده. دغه کعبه داسې ده که دا ګلکاران چې دیوال وای نو دوی سال لګي، نو کله هغه ځای نه سال را کوز شي نو د دنیا په بیت الله د پاسه براشي. ټولو سره خبره اترې وشولې. پیغمبر علیہ السلام سره خبره اترې دا غوي وشولې. مرحبا مرحبا وینا وشوله. موسی علیہ السلام مرګرو سره دی، خبره اترې کوي ور سره. په جړا شو، وی بنی اسرائیلو به ګمان کو چې موسی علیہ السلام د تمام جهان نه زیات بزرگ دی. خدا خیال میں غلط ثابت شو. وګورا یو نوجوان زمان رست راغی، کم عالی مقام ته رسید، زمان رست یو نوجوان راغلی دی. هغه به یوازې د مقام عالیه ته زی تشریف بوړي، نو داغه ټول امت زماده امت نه بړوان جنت تزي. نو پجړا شو. پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه کوي جبرائیل دا سوق دي څه چلې ولی جاړي؟ ودا موسی علیہ السلام دی. جاړي په دې باندې چې ستا امت زیات ته او د امت زیات نشو، نو دې خپل امت په کموالی باندې جاړي. دا دعا دا و چې الله زما امت د ټولو نه زیات جنت ته بوزا. خدغه خیال غلط ثابت شو. ګور نوح علیہ السلام 9 کاله وعظ او نصیحت کړی دی. موسی علیہ السلام کلونه وعظ نصیحت کړی دی. غرض دا چې 1,24,000 پیغمبران مجموعی کوشش او د پیغمبر علیہ السلام د سورو کوشش، دا کوشش ته نه زیات دی. لکونه مرتبه ستا کوشش ده د اغینه زیات فائدہ مند دی. وکانه فضل الله علیک عظیما، پتا ده الله ډیر لوی فضل دی. پیغمبر علیہ السلام و مسمان باندې ډیر خپل خپل رڼا ولیدا. یو بزرگ د سرو زرو په کورسۍ باندې ناست دی. یو دیوال طرف ته د کورسۍ شا لګېدلې ده، او خوا کې ورسره یو قوم دی، سپین لباس یې اچولی دی،
او خپل رنگ دی داسې غنم رنگ خپل دي بل رخته یو قوم دی چې دا غوی دا مخونه تور او سپین دواړه دي بل رخته ګوري داسې خړخړ مخونه دي خړپړ خیرن پیغمبر علیہ السلام ورته ګوري ناغه خیرن مخواله ورپاسېدل او درې دله په دریو نهرونو کې غوټې واله پاک شو هر ځل دا غوټې نه پس هغه تورواله به کمېده په دریم نهر کې چې غوټه واله تک سپین روخانه چمکدار مخونه تیر ووتل پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي جبرائیل دا کم ځای دی دا بزرگ په کورسۍ باندې دا څوک دی دا سپین مخواله دا تور مخواله دا خړ مخواله دا څوک دی جبرائیل و تعارض کوي وی دا مکان بیت المعمور دی آسمانی کعبه دا بزرگ ابراہیم خلیل اللہ دی او دا سپین رنگ والا خلق دا امت دیندار کامل ایمان والا خلق دی دا سپین او تور مخ والا دا خو بد عمل والا دی دا نیکو پا وجه بانے مخون سپین دا بدو پا وجه مخون تور نیم تور نیم سپین او پا دے نهرونو کې چې غسل کئی نو دا دے رنبی نهر نم دے رحمت الہی دا دے دویم نم مغفرت الہی او دا دے دریم نم چی دے نو طهور دے گناہگار خلق پا دے نهرونو کې غسل کئی او دا گناہونو نا پاکی دا گورا ټول ستا برکت تے محبوبہ ستا برکت تے او دا بیت المعمور دا اسمان دا فرشتو کعبہ دا او یا زر فرشتے دا نور پا دریاب کے غسل کئی دا نور احرامون اتری او دا دے کعبے طواف کئی خدا کم وقت نا چے پیدا شوے ما تر دے وقت پورے زچے گورما نو دا کم فرشتے چے یوزل طوافو کی دا دوی بیا تر قیامت نمبر نرازی پیغمبر علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام خواتا ورغ سلام اوکو اگوی جواب اوکو مبارک بادی ہوئے بیت المعمور تا پیغمبر علیہ السلام ور داخل شو وی دا غدے کی او فرشتہ راغ للا او دا فرشتہ پیو اچت زیبان دے ادرے دلو آزان شروع شو مؤذن آزان شروع کو ویدہ غدے تر مقرب نزیات مقرب فرشتہ رسیدی نشی خدا اللہ دا محبوب پا توفیل دا اغوی مؤذن دا مقام عالی تا رسید گورا پاسمانونو کی دا اللہ دا محبوب دا پارا مؤذن دا نور نجوڑا فرشتہ رہ فرشتہ نورانی مخلوق دے نو پا اسمانونو کے دا پیغمبر علیہ السلام مؤذن فرشتہ او پا دنیا کے طور حبشی بلال مؤذن روحانی اور نورانی قوت اور فیض تا گورا کہ دا دنیا تک طور بلال اسمانونو تخطل دے شب معراج کی دا نورانی مخلوق سر یوزے دے بلال شب معراج کے اسمانونو کی دا پیغمبر علیہ السلام نا مخ کے روان دے دا پنو چغار رازی وی جبرائیل مخ کے دا پنو چغار دا چا دے وی بلال مخ کے روان دے خادم مخ کے روان دے دا آزان دا برکت اسمانونو ترسید لے دے او اسمانی مؤذن سر یوزے دے فرشتے سر نو فرشتہ آزان کی اللہ اکبر اللہ اکبر نو اللہ وی صدق عبدی انا اللہ اکبر زما بندر اشتیا ویلی دی وزا اللہ یما دا طولن الوی یما نو بیا فرشتہ ور پسی وی اشہد ان لا الہ الا اللہ نو رب العالمین و توی زما بندر اشتیا وی او زم شہادت کو مچ گوری زیو یما بل سوگ نشتا دے
بل معبود نشته دی. نو فرشتہ وی اشهد ان محمد رسول الله. اللہ فرمائی زما بند رشتیا وی او زم شہادت کم چا محمد دا اللہ رسول لے صلی اللہ علیہ وسلم. دیر کل مبارک وقت فرشتو آزانو کو اللہ تصدیق کو. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے, مؤذن مخامخ دے, شاہد و مشہود یوزے دی, بیاوی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, مانزل العرشے دا کامیابی زیت العرشے. اللہ جواب کئی زما بندہ مؤذن رشتیا وی امن ما فرض کرے دے چچاو کنا گناہونو نبا پاک شی فلاح بیا مومی. محبوبہ بس آزانو شو, منزل مخکشا, بیت المعمور کے داخل شو, آسمانی فرشتے رستو درے دے, تمام ملائک دا پیغمبر علیہ السلام پا اقتدا کے منزیو کو. اللہ نے زمن خاتمہ بالایمان کی. قبر کے بعد منکر نکیر فرشتے راشی, یہ مر ربک رب دے سوگ دے. نو دا پیغمبر علیہ السلام امتی بوئی ربی اللہ. اللہ فرمائی زما بند رشتیاوی زدد رب یما. ما دینا پست بیا تپوس کئی دا پیغمبر علیہ السلام پبارکی نبی دے سوگ دے, دا پبارک دے دے رجل معہود پبارک تسوے. نو دے وی نبی محمد الرسول اللہ, زما نبی محمد الرسول اللہ دے. اللہ وی زما بند رشتیاوی او دا نبی خو محمد الرسول اللہ دے. پیغمبر علیہ السلام سر اللہ پاک خطاب کئی وی محبوبہ یا محمد انکا سید المرسلین, تگوری دا تمام پیغمبرانو سردارے, تا امام المتقین, دا طول پیغمبرانو سردار. بعض پیغمبرانی اولیدل چا سر سلویخ امتیان دی, چا سر لس امتیان دی, چا سر دودی سوکی آواز روان دی, یو امتی نشتا. یو بادشاہ چی یو زیت لارشی, طول فوجو نراشی, استقبال تولاری سلامی کئی. اس دا دوار جہانو بادشاہ محمد الرسول اللہ تشریف اڑے دے, تمام پیغمبران استقبال تا سلامی تولار دی, تمام فرشتے استقبال تا زیب پا زیبان دی ولاری دی. خوش قسمت دا امت خوش قسمت چی دا تمام پیغمبرانو سردار والا اللہ ورکڑی دی. دا پیغمبر علیہ السلام امتیان با پا جنت کے دا طولو نزیاتوی, کٹول جنتیان درے حصیشی نو دو حصے با پاکی دا پیغمبر علیہ السلام امتیانی, یو با پاکی دا باقی ماندر طولو پیغمبرانو پا شریکی. وی پا جنت کے شپک شلی صفون بای, اتیا صفون یواز دا پیغمبر علیہ السلام دا امت, او سلویخ پا شریک دا طولو پیغمبرانو دی. پیغمبر علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا قومی اولی دا لوے لخکر وی دا خود دیر زیاد تی, دا چا دی وی دا موسیٰ علیہ السلام وی دا خود دیر زیاد تی, وی لک صبرو کا. واپسی لوے لخکر بللاغ چی دا زمک و اسمان دا لمن دا سے لرے لرے پورے ڈک اخکارا شدی. دا سوک دی وی دا اللہ محبوبہ داستا امتیان دی چی دا ٹولو نزیاد تی. اوی دے کہ عجیب خبر بلا وورا, ستا دا امت اویا زر کسان بغیر حساب جنت تبزی. خدا اویا یواز اویا زر ندی, پا دے اویا زر کے ہر یو کس سر اویا زر نوری. دا ستا امتیان دی. یو بادشاہ کدا او ملکونو بادشاہ شی نو حیرس بیداوی چی رک اتم ملکم ورسر شی زماشی.
نو د دنیا بادشاہان د دنیا په حکومتونو نه مړیږي هر پیغمبر د امت په زیاتوالی نه مړیږي وی خدای امتیان میں نورم زیات کی سدرۃ المنتہا سرا یو عجیب ونه ده په وم اسمان کې سدرۃ المنتہا یو ډیر عجیب ونه ده د سرو زرو شاخونه دي او داسې د بیره په شکل کې ده حجر یو ځای دی چې پاغه کې دا چاټه جوړیږي نو دا هغه چاټه غټه غټي وي وی د حجر د خلکو د چاټو عمر یو دانه پاغه کې وا او دا پانه داسې د اتی د وخت په شانته غټه غټه وي بلا تعداد فرشته پاغه پورن خته وي لکه د فصل باندې چې د ملخان وي زرګونه د زرګونو نزيات لکونه د لکونو نزيات بشمیره فرشتي دی په یو आवाज باندې تسبیحات وي دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې لګ و یریدم جبرائیل وته مخکشا مخک تشریف یو سه یریګه ما د سنه یریږي په عرش الهی خستانم لیکل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو چې نوم مبارک دی لیکل شوی خو په خپل بدغه مقام ته تشریف وړي زیبا رسیدل لخامخالی عرش الہی تلام لکن مقامات نورم پاتری پدیبم ورزی وی دا غزے کہ جبرائیل علیہ السلام دا سے لگ رستو شو پیغمبر علیہ السلام ڈاڑا کوي یریګه ما او پخپل دا سی پټي رستو شو سدرۃ المنتہا نا دا سی د نور لا سنا راخ کته شو د برنا حجابات کبریا دی د الله د لوی پردی دی دا غینا لا سنا راخ کته شو نو جبرائیل علیہ السلام رستو پاتې شو مخکې نزی پیغمبر علیہ السلام وته استاغوندې کل رفیق او مرګری چې پاتې کیږي زما مخکې आवाज زما نو جبرائیل وته وی دا مقام عالیه دی الله تا ته مبارک کی زدا دغه ځای اهل نه یم مخکې مان پریری زبرستو پاتې انت به आवाज دی د مقام ته زنه شم رسیدې تر اوسه پورې چې راغلی ما نو د دې نه ګورې د یو وخت برابر مخکې تللی نشم اگر یک سری موی برتر پرم فروغی تجلی بسوزد پرم اگر یک سری موی برتر پرم کده یو ویخت برابر مخی والوطنما فروغی تجلی بسوزد پرم نو دا اللہ دا قدرت تجلیات چکم دی نو دا غید نور دا لاسب اسوزیگم ریت پیت بشم مخی تلی نشما نو جبرائیل رستو پاتشو او پیغمبر علیہ السلام حجابات کبریا کی د نور لاسون راخ کتشو یو فرشتہ دا راخ کتشو نو پیغمبر علیہ السلام جبرائیل تو کتوی جبرائیل دا سوک دی پیجنے نو جبرائیل عرض کئی وی ترننا پورے دا دے فرشتے شکل میں اوسا پوری لی دلی نودا میں پڑھن بزل اولی دلا جبرائیل پاتشو پیغمبر علیہ السلام او یا ذرا حجاباتو کی مخ کے تشریف یوڑا او یو حجاب او پردا دومره دا چې 1500 کال راغی په موټای کې مزل کی دي شي لکه یو اسمان نه بل اسمانه پورې فاصله د 1500 کالو دا خو بیا د اسمان موټای 1500 کال نو دا سدا او یا ضرب حجابات یو حجاب چې نو دا 1500 کالو په مزل غټ دی دغه ځای کې یو د زمرد یو تخت چاگے تا رفرف وی رفرف راکوشو او پاگے باندے دیر زیاد انوار و تجلیات تی دیر رفرف باندے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرماشو مخ کے با سکیگی انشاءاللہ ثواب شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين